احمد ولی هوتک هغه څوک چې د ډېرې غریبۍ څخه فری فایټ شروع کړ او بالاخره په یو لوی قهرمان بدل شو. کوم څوک چې په تصویر کې ګوره په غریب ترین حالت کې فری فایټ شروع کړ او بالاخره فری فایټ یې افغانانو ته وپېژنده او افغانانو هم د په چاقوګانو وواهه، خو بیا هم له MMA یا فری فایټ څخه تیر نشو او همداسې راغی تر څو بدل شه په لوی قهرمان. نن غواړم تاسو ته د دغه قهرمان په باره کې لنډه ویډیو ولرم، کوم قهرمان چې د احمد ولی هوتک په نامه یادیږي. تر اخره پورې راسره اوسئ. احمد ولی هوتک په افغانستان کې په 1989 میلادي کال کې پیدا شوی او وایي چې په ژوند کې مې ډېرې سختیانې ګاللي. دی په یوې مرکه کې له تلویزیون سره وویل چې ما به په بټیو کې خښتې وباسلې او له هغې به مې خپل مصارف پوره کول او فری فایټ به مې کاوه. کوم څوک چې په تصویر کې ګورئ دی له ډېرو سختیو څخه شروع کړی. دی قهرمان نه و بلکې قهرمان جوړ شو. دا په هغه وخت کې MMA یا فری فایټ ته راغی چې افغانستان خلکو هیڅ MMA یا فری فایټ نه پیژنده او د افغانستان خلکو ته یې فری فایټ وښوده چې فری فایټ داسې یوه رشته ده او بالاخره د دغې رشتې قهرمان جوړ شو او ډېر زیاتې لوبې وکړلې او تر ټولو غټه لوبه په ایران کې وه چې د 48 ملکونو خلک راغلي وو او په دې خلکو کې احمد ولی لومړی مقام د فری فایټ وګټه چې دلته یې دته د سرو زرو میډال هم ورکړ. د په ترکیه، ایران، افغانستان کې غټې لوبې کړي دي چې د په شر دا تاریخي لوبو کې ثبت شوي دي. همداسې چې احمد ولی ورو ورو مخ ته راغی او مشهور شو، یو څو نازوانه افغانانو دی په چاقو وواهه تر څو دی مخ ته لاړ نشي او موږ مخ ته لاړ شو. خو د خدای پرېکړه بل څه وه. احمد ولی را جوړ شو، په تمرینات یې شروع وکړه او په افغانستان کې 2 لوی او زبردست لوبې وکړلې چې د نړیوالې په سطحې وي. په دواړو لوبو کې له لوی مشکلاتو سره مخ شو. لومړی لوبه چې خلکو ویلې فیک ده او خلکو ډېر انتقادات کول او بلکې 100% ویلی شم چې ریل وه او برازیلي حریف یې ډېر سخت وواهه او په دویمه کې هم ټولو ویل چې دا فیک ده. خو تاسو دا ویډیوګانې باید مکمل وګورئ چې لینک په ډسکرپشن کې هم درکول کیږي چې څومره سخت یې خپل سیالان وهلي. خو بیا هم افغانانو ویل چې دا فیک ده او په دې وروستۍ لوبه کې تاسو ولیده چې رشین سیال سره لوبه وه چې روسي سال یې ډېر سخت واهه. خبره داسې نه وه چې یو هغه یې واهه، احمد ولی هم ډېر ژوبل، خو له ښه مرغه احمد ولی هوتک وکولی شو چې هغه هم مات کړي. خو برعکس کله چې خدای تا ته عزت درکوي نو بیا ډېر د لوړو څوکو ته بیایي. احمد ولی هوتک د پریډیټور انرژي ډرنک او همدارنګه د پارټي انرژي ډرنک سفیر او حمایت کوونکی دی چې له دې لارې ډېرې پیسې اوس لاس ته راوړي. احمد ولی هوتک پر دې باور دی چې ورزش د صحت ضامن دی او ورزش کولی شي صلح او ثبات راولي او جنگي ملکونه سره خپل کړي. احمد ولی د فری فایټ پر قدرت لوبغاړي ته د ښه ژوند هیله لرم. هیله دا چې نور هم کامیاب اوسي او هغه بدبینان چې احمد ولی هوتک پسې غږېدل په دغې لوبې ورته ثابته شوي چې دا عادي لوبغاړی نه بلکې تاریخي قهرمان دی. ډېره مننه چې دا ویډیو مو ولیدله. حتما یو لایک ورکړئ، چینل باندې یو سبسکرایب وهئ او د نورو ویډیوګانو لپاره له پښتو یوټیوب سره اوسئ.